اشرف غني مه ملامتوئ. اشرف غني بل انتخاب نه درلود. دا چې ولې او څنګه کولی شي دې ویډیو کې وګورئ. د غني یوې تېروتنې چې د خپل مشروع حکومت په شتون کې زلمي خلیلزاد ته دا واک ورکړ چې د حکومت په استازیتوب له طالبانو سره خبرې پر مخ یوسي. نن یوه پایله دا ده چې امریکایان خوندي دي او افغانان وژل کیږي. طالبان خو د دې وطن ازلي دښمنان دي. له هغوی هیڅ ګیله مه کوئ. د قطر په هوکړه کې دا شی نشته چې افغانان دې له جګړې مستثنا وي. یوازې د امریکایي عسکرو په وتلو هوکړه شوې چې په 14 میاشتو کې به وځي. خو دا پکې نه دی لیکل شوي چې افغانانو خلاف به د پنجابیانو عملیات توافق پیدا کړي او تاوتریخوالی به 0 ته راټیټ شي. آخر دوی هم ځان ته مسلمانان وایي چې بهرنیان د هوکړې په نوم نه وژني او افغانان د جهاد په نوم وژل کیږي. خو مزدور دښمن داسې ونه کړل. جګړه یې لا توده کړه. هره ورځ په لسګونه افغانان وژني. ملکیان په نښه کوي. په ښارونو کې چریکي بریدونه ترسره کوي. لنډه دا چې دوی هر ډول وحشت کوي ترڅو افغان حکومت تر فشار لاندې راولي، مورال یې ورته کمزوری کړي او طالبانو ته تسلیم شي. خو خوب کې طالبان ټینګار کوي چې امریکا یې ماته کړه. امریکا ورسره خبرو ته حاضر شو. امریکایان یې وتلو ته اړ کړل. د دوی په اصطلاح اشغال یې پای ته ورساوه چې دې ته سیاسي رنګ ورکوي. د روانې جګړې شدت په دې معنا دی چې ترڅو افغان حکومت اړ کړي چې د طالبانو غوښتنې ومني او د تېښتې یا تسلیمۍ لاره غوره کړي او یا د الفتح عملیاتو ته چې د زور له لارې به کابل ته داخلیږي حکومت سقوط او قدرت به په خپل لاس کې اخلي چې دا د طالبانو سوچ دی او د همدې موخې لپاره جګړه کوي. طالبان پوهیږي که ټرمپ بیا ځل ټاکل کیږي نو کولی شي د قطر په هوکړې نظر ثاني وکړي او د طالبانو خلاف بیا د جګړې میدان ته ښکته شي چې د همدې شیبې لپاره غني هم شیبې شماري چې زر د امریکا ټاکنې وشي او روانه ګونګه مسله یو خواته شي. خلیلزاد چې منډې رامنډې وهي دا د سولې لپاره نه دي. دا یوازې په راتلونکو ټاکنو کې د ټرمپ بیا بریالیتوب دی. مطلب سوله نشته او نه امریکایان وځي. دا هر څه چې تاسې ګورئ د ټرمپ د بیا ټاکل کېدو لپاره یو قرباني ده. ډیره مننه درنو لیدونکو چې ویډیو م تر پایه ولیدله. دا لیکنه د ندیم آزاد وه. که په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره د کومنټ په برخه کې شریک کړئ او که زموږ د یوټیوب چینل سره نوي یاستئ نو زموږ یوټیوب چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. الله مو مل شه.